فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ز و تاسو ته یو داسې اسم اعظم در وښیم چې تاسو کله دعا کوئ هغه اسم اعظم ووایاست د هغه څخه ما بعد دعا وکړه الله به ستا دعا قبلوي. زه یو داسې کلمې وتی ته در وښیم چې ته کله د الله څه سوال کوې دا کلمې ووایه بیا د هغه څخه ما بعد د دې کلمو په وسیله باندې سوال د الله څه وکړه الله ستا سوال پوره کوي. غواړئ؟ صحابو وویل یا رسول الله ولې نه غواړو؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل هغه دا کلمه ده چې تاسو یې هر وخت وایاست چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس علیه الصلاۃ والسلام د مای په نس کې وو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فنادا فی الظلمات. قرآن کې الله فرمایي د الله ته خواست وکړي غږ وکړي دعا یې وکړه زاری یې وکړې فی الظلمات. د ظلمات څخه مراد چې دی هغه تیاری دی یوه نه. فرمایي یوه شپه وه تیاره یو اوبه ولې بل د ماین نس ولو. په دغه درو تیارو کې د الله څه وغوښتل په دغه کلمو چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یا الله ته لایق د عبادت ته معبود یې او ته پاک له هر عیبه. زه ګناهګاره یم زه ظالم یم او زه ستا په دربار کې مجرم یم. الله رب العزت د دغه دعا په درو تیارو کې واورېدله الله قبوله کړله. 40 ورځې علما فرمایي دی د مایې په نس کې وو د دغه کلمو په ذریعه الله رب العزت دی د مایې د نسه بیا راویستی. که دغه کلمې نه وای علما فرمایي دی به تر قیامت پورې د مایې په نس کې وای چې تر څو د مایې ژوند وای. که دغه کلمې نه وای نو لہذا د الله رسول فرمایي وای چې کله پر تا یو مشکل و پریشانی راله دغه کلمې ډېرې وایه چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی بیمار سو ناجوړ سو اوس دی را ولاړ سو په ناجوړي کې دغه کلمې چې دا ما کمې در وښولې چې د یونس علیه الصلاۃ والسلام ویل سوي کلمې دي. بیا په دې کې د الله رسول فرمایي اسم اعظم دی. بیا په دې کې د الله رسول فرمایي په دغه کلمو سره د دې کلمو په وسیله سره ته د الله په دربار کې دعا وکړه الله ستا دعا قبلوي. صحیح سلو پیغمبر اسلام فرمایي چې ته کله بیمار شوې 40 واره دا کلمه په خپل بیماری کې وایه چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چیرې ته مړ شوې په دې بیماری کې الله رب العزت و تا ته د شهید مرتبه درکوي. الله و تا ته د شهید مرتبه درکوي. ګوره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې شهیدان چې دی هغه د احد وو. صحیح سلو بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانې خبره خو ډېره معتبره خبره ده چې د الله رسول فرمایي و تا ته الله رب العزت که چیرې مړ شوې په دغه بیماري کې د شهید مرتبه درکوي او که چیرې مړ نه شوې تا په دا خپل بیماری کې دا کلمه چې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین 40 واره وویله الله رب العزت و تا ته شفا درکړله مړ نه شوې. د الله رسول فرمایي د شفا سره سره به الله ستا ټولې ګناوې در معاف کړي. سړی بیمار سو 40 واره دا کلمه ووایه پکې مړ سو مرتبه د شهید ده پکې ژوندی پاته سو الله شفا ورکړله. د الله رسول فرمایي د شفا سره سره به الله رب العزت ستا پخوانۍ ګناوې ټولې در معاف کړي. هغه په څه شي هغه په دا کلمو چې دا کوم ما وتا ته در وښولې چې دا کلمې ډېرې ضروري دي. بیا خاص کر یو مشکل رالی یو پریشانی راله یو حاجت رالی یو مقدمه راله یو کیس رالی یو داسی جنجال رالی چې د هغه څه د خلاصون لاره نه وه. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا کلمې ووایه د هغه څخه ما بعد دعا وکړه. دغه کلمې چې تا وویل دا اسم اعظم دی په دې کې اسم اعظم ستا چې ودې ویل بیا د هغه څخه ما بعد الله رب العزت خامخا ستا دعا چې د هغه قبلوي.